سلامونه جوړ تازه نن سه شنبه ده د سپټمبر 18 د طالبانو مشر ته نږدې او د دې ډلې د کندهار والي ملا شیرین په سیویل کې د یونما له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې مرستندویه ادارې د خپل کارونه د دوی د نظام د اصولو مطابق پر مخ بیایي. ملګري ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې 53 سلنه زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې دوی د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په تیر یو کال کې 9000 بهرنیان د افغانستان تفریحي او تاریخي سیمو ته د سیل لپاره تللي دي. پاکستانی رسنۍ وایي پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز د تیر کال ځانمرګي برید طرح نیول شوی او د فوټسال نړیوال جام سیالیو په دوام سبا افغانستان له ارجنټاین سره د